جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده لكل شيء تشهد الله جل جلاله رب العباد المنفرد. یو تاسو تاسو نم کوم بیا د دینم کوم مونږ جمعات له د امام نه نوري مسایلو تاسو پښتون ما ته لګوي خوري بس اختصار کوم زم بل پر حضرت سے بنا افغانی کی تم رب بهترین افغانی کول د عبد الله استاد څه شلال ششتا ماشاءالله محمد امین جی سے وای اشقان با اشقان یاد دی مونږ جمعه ته دې تاسو د امام را تاسو کو د روزي تاسو کو د حج تاسو کو د زکات تاسو کو د عمره تاسو کو د اسر کو د اودس کو د منځونو تاسو کو قسمه او دا تاسو کو د قربانه تاسو کو چې امام دې پما قرباني کیږي او کلا پتا قرباني کیږي خو چارو زما په لاس کله قرباني تاسو کې د حج تاسو کې د عمره تاسو کې د زکات تاسو کې د روزي تاسو کې د پداوی سره د امام سره تاسو کو دلته امامت څومره یو کال په دې یو کال کې داسې دایو واده کې شو کنه نور شوی نور لانی دي شوی اصل لکان حقا توجه بل امام شته دي ځکه چې جمعه امام چډیر وخت تیر کړی حضرت سے څومره وخت تیر کړی جمعه کې ولې شي التم څومره وخت تیر کړی امامت کې 50 کال بس ما داسې مضبوطه او خدا پکار 25 سال ته د روزي د حج د زکات تاسو کې کنه زپا دعوی سره چې سره امام لراغلی زنو یې طرف پاتاهیات کې خپل امام ته ناصر امام نه تاسو چې امام سے زما د زوی واده دی ما ته په اسلام کې د زوی د واده طریقه خوخایا پولیس په دې 15 کاله چې دا تاسو چا کړی پاتاهیات کې څوک د تناس دي یا یو سړی د لور واده او امام ته چې امام سے د پیغمبر صلی الله علیه و زینب رقیہ ام کلثوم نور جگر گوش فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء بالجنہ رضی اللہ عنہا امام سے پیغمبر صلی الله علیه و وعده کړی لو کړی د خپل کور کړی دي امام سے زما د لور واده دي ما ته په اسلام کې د لور د واده طریقه وخایا دا تاسو مولوی سي ټاکړي د 15 کال زو تاسو نه پښتنه تاسو کوم ا چوټي تاسو نه پښتنه ته د روزي تاسو کې پښتونه ته د زکات تاسو کې ته د حج تاسو کې د عمره تاسو کې وعده کې دا امام نه تاسو پکار دي کنه دي پکار واکه دا پکار دي کنه دي پکار نه چې دا اوس په تاسو نه کوي وای کمزوري نه کړی وای سکیل لیکي وشابه کمزوري کړی دا کلم نه کړی وای کمزوري یو نه یو زموږ طاقت ورکوم لک صبر منز عبادت طریقے موجود دا وعده عبادت دا امام چې مقصد خان خانی منم زدا ملک ملکی منم دا نواب نوابی منم دا صدر صدارت منم دا وزیر وزارت منم دا خان خانی منم خدا امام نبا زکه ټول خانان ټول لیډران ټول ملکانان منځ کوي په جمعات کې او مصلی کوي په صفونو کې بولو صفونو کې کوي نمخ کې څوک ولار دي بولو امام مقدم ہے دا امام چې مخ کې صرف په منځ کې مخ کې نه خدا تانه په ارسه کې مخ کې او چې دا چا ډیر شوق چې د امام نه مخ کې کېږم د مولا نه مخ کې کېږم نه ما چې دا رسوي نه ژوندۍ که مخ کې کېږي نه بیا خو مړ کېږي د جنازې کار باندې مخ کې پروت دا خو ته مرګ وایي چې امام نه مسوک مخ کې شو نه په ژوند کې چې مخ کې کېدی شي د جنازې کار مرګ نه مخ کې پروت که مرګ نه بس بولو دا خپل علماء نه چې رسو یو نو دې کې حیا دې کې لایق دې کې ژوند دا رسو خو یو که مخ کې کېږي نو د جنازې کار کې مخ کې کېږي اوس وایي مخ کې کېدو غواړي که رسو کېدو غواړي بولو څومره ژوند سره مینه د الله دې بختور ژوند هر چاته نصیب کړي دا امام چې مخ کې د امام په عرض کې مخ کې د امام نه به مشوره اخلي ډاکټر نه به مشوره اخلي حکیم نه به مشوره اخلي ټیچر نه به مشوره اخلي پروفیسور نه به مشوره اخلي ته جونیئر سینیئر نه مشوره اخلي تاسو مقتدیان یې امام نه بولو امام نه مکان جوړے پلازا جوړے مارکیټ جوړے دکان جوړے اول شیخ مشوره باپ کی کارپینټر سره مشوره باپ کی ټیکدار سره مشوره باپ کی پہلا مشوره عالم دین سره کې چې په اسلام کې د تعمیر طریقه څنګه ده تاکي قدر مخې کړی چا پلازا مارکیټ جوړو ما یو کس ویل شي چې ما مارکیټ جوړو او ما د مسجد امام سره مشوره کړې بولو دا مشوره چا کړی
زکه د سر باندې په مارکیټ او پلازې سره ملي واده دی ورونو سره مشوره باد کی قام قبیله ورسره خویندو سره مشوره باد کی پهله مشوره به عالم دین سره کې چې په اسلام کې د واده طریقه څنګه ده تاسو پکو پهله کوبه پښتانه وایي واده په ډنګ او بل ټکی څنګه دي واده په ډنګ مزه کوي او مړي سمې وایي مړي چې خبرم په کړی نه مخکې نظم واده په ډنګ او مړي په جړا سره تیز وایا واده په ډنګ خو ښکاری دا چل را سره وایا ما مخکې چلی واده په ډنګ او مړي په جړا ښکاری اوس راځي دا واده د خبره یو طرف ته دا د مړي راواله مړي په جړا ښکاری پلار دې مړ دي ته جاري مور دې مړ ده ته جاري خزه دې مړ ده ته جاري ما کته پلار پسې خپای ما کته مور پسې خپای ما کته خزه پسې خپای دا خو ته مړي په جړا ښکاری ته خو ښکاری دوه د پاره چاري ته خو ښکاری دوه مړي په جړا مزه کوي ته خو مزول کم ته چې موږ مزه وي هغه مزه دی چې کم ته زمان نبی مزه وي بولو نو واده عبادت دی په عبادت غانه بجا دم دم دمان لگان راوصل پکار دی مردان والاو فرانس کې چې د پیغمبر په شان کې ګستاخی شو تا روډ بند ک چوک دی بند ک سړک دی بند ک سټرایک دی ک مظاهره دی ک کالج والا وروته سټوډنټان وروته علماء وروته خواص وروته تاجران وروته اس کے مصطفی کی وجہ سے دا فرانس مخالفت کو زب بالکل زم مخالفت کو زب سٹرایک کو مظاهره کو دھرنا کو لیکن سنو بھائی فرانس ورته د پیغمبر په شان کې ګستاخی کی دا په ودونه کې جمتوب کول دا ګستاخی ده کنه څه وضاحت نو سنت ولا نه بیان عبادت وایي ګستاخی ده کنه دا عبادت پورې خندا ده کنه دا دمان راولي جړاګان راولي ګلو کاران راولي ابل یو ځته مسمردان راځه سوق تاسو خپکیږئ مخه یو موبایل په مخ کې روانه بل په روس روانه دا حکومت دا استجاب دا پولیس دا د اجراګانو دفاع کوي ماته دا استجاب د سړي پیدا کوي ځکه دې اجرا سره مګي تنهایی دا د پیر پیدا کوي دا تنهایی حلال ده حرام ده وایا سپورت د اجرا کې راشه د مولا اجرا سره ګرځي دا پکې راځي چې جو دې پیدا کوي واده عبادت دی واده गाना बजाना डंग डुग पके पकार दी दा कम खलक چې ودونه کې डंग डुग کوي عبادت پورې خندا ده کړل نو مذهب چارته لاړ عقیده چارته لاړ اسلام دې چارته لاړ راشه افغان هندستان کې هندو قبله ته مخ کړي متیازي کولې جمعه کې هغه د تبلیغ ولا خبره وکړه تقاضې کوله سی کوي قبله ته مخ کړي تقاضې کوله یو پښتون راغی یو سړی راغی یو غیرتی مسلمان په دې کالر نیونه سوته چې قبله ته مخ کړي تقاضا کې مونږ عبادت کې مخ کړو او تا قبله ته مخ کړي تقاضا کې داسې وډه داسې توبګار کړ چند دن بعد همغه مسلمان ناس قبله ته مخ کړي تقاضا کوي هندو رامن دکړي چې وکړ ورس ماوال کړو او نن د خپل قبله ته مخ کړي متیازي کوي او هندو رامن دکړي داسې ودل تکي خورو چې اخلاق پرون چې ما قبله ته مخ کړي سم دې وډه بولم سم دې برابر کوم نن د خپل قبله ته مخ کړي تقاضا کې مسلمان ورته چاپا کې سویمه ده زمون خپل قبله ده کوم حکومت شاته زمون خپل دین دی زمون خپل اسلام دی زمون خپل قران دی زمون خپل شریعت دی زمون خپل پیغمبر دی مون مسلمانان کا پیغمبر پورې خاندو قران پورې خاندو اسلام پورې خاندو دین پورې خاندو مکه پورې خاندو خو چې پرانس کې څوک ګستاخیونه کې دا ستاسو بیماری دی خپل چې پاتې دی مردارې پرې دی خو چې قرآن والا د پیغمبر په شان کې ګستاخیو کې بالکل باندې کلنګار باندې مجاهد باندې هو سرکو چوکو چوراهو نکلتے ہو بڑی جاتی لکه پرانس والا به ګستاخی نه کوي مون خیر دی کنه دای مطلب څه کنه مون خیر د اسلام پورې خاندو مون خیر د پیغمبر پورې خاندو او چې پرانس والو نه خاندي اسلام دې مسلمانی دادا ایمان داخل وعده عبادت کے طریقے موجود وعده عبادت کے طریقے
چې واده عبادت طریقه د موز عبادت طریقې شته د واده طریقه به یې کنه زدانم چې یو پاسه طریقه راته وایي هغه کار بیا تاسو بات کړئ صرف د بیدارۍ لپاره او د هوښیارۍ لپاره یو پیغام داخل او دوه رواجونه وایم بیا بس اجازه غواړم. نمبر 1 بعض خلک د واده له پکټ کې کېني او درې پیری ښکته برکې ان شاء الله مردان کې ونی وای زر وای او نه کې وای خو چې داسې مکه د یو سړي په کور خاندان کې بنني ستا خاندان کې بنني نور کې وای ماته د یو فیملی او د فرد واحد خبره نه کوم ماته اجتماعي خبره قبولو اجتماعي وای ته متقی په زما په تاسو ګمان څه دي خبره فرض 15 وخت موږ خلاصه کې زما په نظر کې تاسو ټول تهجد گزار او تاسو روجي د لپاره پښمنۍ لپاره پریکټس شروع کړی دي کم سے کم زما د ګمان مطابق تاسو ټول ارش مقدیر نه کم سے کم ایله سل رکعات تهجد کوي زما په تاسو داسې ګمان دي تاسو تهجد گزار یا تهجد گزار شب بیدار یا تهجد گزار ماشاءالله تهجد خو کوي شوق سره کوي سبحان الله الله دې قبول کړي ادا بیگانه شپه تهجد الله ستاسو قبول کړي پالنګ شته کوي شته خدای تاسو بلا شو زه به منطق اصطلاح کوي خلک کوي کنه کوي خلک کوي کنه کوي لکه مونږ تاسو ته خلک نه وي دا بیا مخلوق دي خلک کوي کنه کوي کنه کوي اوس په پالنګ په لاسو خاطر 14 اگست 1947 سے یو مسلمان فلار روان په هندو جنې نظر لګي د شریعت مسله خدا دا چې فلار خلک ذکر نه دي سے کل للمؤمنین یغض من ابصارهم نگاہیں جھکا کے چلنا انبیاء کی شان ہے پلار کی لب جھکا کے چلو نگاہیں جھکا کے نظریں جھکا کے اس خبر خلق پلار سنگزی تاسو نه یادم زه خلق یادم خلق پلار سنگزی خلق پلار داسې دي که پلار ورته په نظر رانل نو چتور ته ګوري که چار الله ورحمه توجه په هندو جنې نظر لګي دا غفا شو او تبلیغ ولو خبرو ایمانی کاندونه نه کوله کو سلام یا الله قوي کړه الله دې موږ ته توفیق راکړي اندوان مسلمان استاسو دا لور مې خو خدای مال راکړي هغه ته موږ اندوان تاسو مسلمانانو عقیده کې چې اختلاف بیا سره نکاح نبی اثر وایي عیسایانو سره نکاح يهوديانو سره نکاح خاچت او قادیانانو شیعاګانو سره نکاح هندوانو سره نکاح انا کوته کار دي نه خراب دي پیسې په کوم ځای کار خراب دي په کار دي نه خراب دي دلته کار خراب شي ارشه ته تیاری هغه وته چې موږ هر ځای تاسو یک ځای مونږ مشرکان تاسو موحدین مونږ بت پرست یو تاسو خدا پرست عقیده کې اختلاف دی سره نکاح الکو چار سے خود درا کرے کار کا خراب ہندوانو تو شرط کے ہو راجی سے پختونا پالنگ د پختنو ثقافت نه زبړي خبرې ته کوم هټه مختصر دی پالنگ د پختون ثقافت نه دا طریقه د هندوانو دا بولو دا چا دا زما حوالم در کتاب نوم د تخلق پهلو هندوانو ته چې کټ کې بدی کینو او درې ځله به ښکته بارو کو درې پیری کوي کنه وای 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 تاسو نه خلک درې پیری کوي کنه خلک کوي کنه ته جوړه سنت طریقه خو کې به بوتام درې پیری به ښکته بارو نه په معمول طبيعت متکم ګران کار درې ځله به ښکته بارو کې خبردار دي کار دي کی او جمعه کې بل شي نشي کار دي دلته یار د پالن کیږي یو شان جامې یو شان واسکټي دوستی تعلق مرګتیا د وجري جمعه کې ته پوری پردې لکان کور د نکول نه په اسلام کې شته او پردې لکان کور د نکول نه په پښتو کې شته بقول د زینت المحدثین استاد العلماء استاد المشایخ نمونه اسلاف هر دل عزیز شخصیت فضیلت الشیخ شیخ القرآن والحدیث شیخ محمد ادریس صاحب د چار صدی دامت برکاتهم و دامت فیوزاتهم و دامت حیاتهم بقول چې تا پردې لکان کور د نکول اسلام نے تباہ کو پختو نے تباہ کرا پردی رکان کو تدن نکول نہ په اسلام کې شته نو پختو کې شته خلک کوي کنه وای وای تاسو ټول اولیاء تهجد گزارې د خلک یادو مې یاريږي ما خلک کوي کنه کوي کنه دا خلک تاسو ډیر بدی شي خلک کوي کنه اوه دلته هيار د پالن کېږي الته تیندوان راتاو شو او چیندوان راتاو شو دا کټه سن کو چتاو یو اندو پکې आवाज وکړ وی الا ورپسې باسه دا هغه مسلمان چې خدای د پاره خپل دین پرې خو چې زما د مور او خور
مسلمان سے دعا کی ربا اس وقت تک موت نہ دے جب تک دسو پر ما دخل زوی دخل رول پالن نیل دلی پختونه اوسه پر ما وتا خپل مور خور ته داونه خوګل چې پیغمبر کا پالن نه دي خطرې ابو بکر عمر عثمان علی صحابه تابعین تبع تابعین ائمه اربع اولیاء کیا علمائے دیوبند بزرگان فواد کے پالن نه دي خطرې بولو وای پالن د ځوان طریقه ده چا طریقه ده د چا طریقه ده تاسو په بجلی نه چلےږي وای د چا طریقه ده د چا طریقه ده نبی اور زمانه دی پر من تشبه بقوم فهو منهم اي حرف تفسير دي اي خشير معهم حجنم کوا عمریم کوا صدقاتم کوا خیراتم کوا عبادتم کوا په مسجد کې اذانم کوا پړون به سب کې منځونم کوا پختونه اواده کې چې د انځوانو طریقو کا کړه ان شاء الله العزیز د قیامت پر رب ګاندی سره پکې حشر باندې ګاندی سره حشر باندې سراجک مودي سره علم سره نشي پاسې دي ته د پیغمبر منون کو سره نشي پیدا پاسې دي ته د خپل نعمت عاشقانو سره نشي پاسې دي پالنګ د چا طریقه ده پوهچته وازو وای شکل می په واخه د چا طریقه ده د چا طریقه ده د چا طریقه ده اوس په کار چا کړی به خدای دینه پس زموږ توبه ده عبد الله کو سبب پالنګ نه کیږي وای ز شکر الله دې خوشحالي د نور خوشاله ذریعہ وګرځي ما کندرو کې دا بیان کو ګرمي ډیر ما وخت نبي آباد کې راته یو کس راغی ما ته چې مفتی شیخ ما څه پته نه وکنه یو کاکا راغی ما ته زما چې واجو کنه تبلیغ ولا خبر خپل کارګزاري راته بیان کړ اړیک مولوی طوفان مولوی وای زما چې کنه واجو زه خو هم پکټ کې د اسمان ته د ماجر اصطلاح کې وای زه خو هم د اسمان ته پکټ کې جوړ ما چې تا د عبد الله په واده کې دا خبره ووريده چې پالن د اندونو طریقه ده او دا کار چا کړو او د ویره به زما توبه ده دا مې سکړي الله به تکړي ګناه معاف کی خدای دې محفل مجلس علماء ځان ستړي کړ دا دومره علماء مشایخ راغلي دې سره زما سره د ایمان او د آخرت کم دي ګوره لوی دولت زما ستاسو لباس نه دي کپڑا نه ده مکان نه دي باونډري لاین نه دي سرحدات نه دي لوی دولت د ایمان دولت دی ورشه څه خلک ناس په چوکۍ کې څوکۍ وته وي زما استاد سنلي څوکۍ کوي زما استاد یونین کونسل څوکۍ کوي څه په باونډري باندې ناستي زما استاد ملک د سرحدات څوکۍ کوي دا علماء زما استاد ایمان څوکۍ کوي ایمان محافظین دي د کلی محافظ د روح محافظ د ملک محافظ او دا علماء په مقبره کې په جمعه کې د قرآن په درس کې او په تعلیم کې او په بیانونو کې زما استاد ایمان حفاظت او څوکۍ کوي لوی دولت پیسې دي لوی دولت پاکستان دي لوی دولت ذل مردان دي کلوی دولت ایمان دي بولو مردان دي ایمان دي مردان دي ایمان دي डी पी ओ सबूच मुफ्ती से ब्याह बराबर लग गया है मैं मुंह लग गया डी पी ओ रात ब्याह हो गया मर्दान दे ईमान दी मर्दान दे ईमान दी काश डी पी ओ से मन आवाज आकर भी मर्दान दे ईमान दी ईमान दौलत दी असल दौलत ईमान दी और जो ईमान हिफाजत कौन की सूख दी वाय वाय सूख दी न چې قیمتي څه حفاظت کوي نه هغه محافظین قیمتي دي کنه دي وای قیمتي دي نه ماته پالن د انځانو طریقه ده یو لک وادو مې وادو عبد الله وای ما وادو کوم ها په پالن کو نه خېږي ما وادو په پالن کو نه خېږي ماته چې مجبوری ده ما چې سم مجبوری ده ماته چې خواخ نه وي چې خېږي دا غاز مارکټه بسو کوي او دا دې لپاره مولوی صاحب چې دا خود په منځ کې د الګ په پالن کیږي کنه او دا سی وچت کی نو ټول فقیر چا په خزي یکنه او دې د صد کی خبره بل خو راګيري کی په خلک یکنه کیونکہ یہ کنارے پر یہ بھی کھڑا تھا دیکھ رہا تھا لطف اندوز ہو رہا تھا دا کټ کی ځکه کې نه خواخي وی چې خېجبا چې دې دا سی وچت شي او دا خواخي دې خزو ته وی هغه دغدي خذو ته مخه یا شکر وخت د نور د وخت د اخیرا توجه پالنګ د انسانو طریقه ده چا طریقه ده یو رواج بل وي بس بعض خلک د واده په کرسي کې نه بنارسه په واچي لاس ور رومان اوتړي په لاس کې نکري دی ولې خلک لډو ورکوي نه خبر لکو خلک کوي کنه مداخله جمله سره وای خلک کوي کنه تاسو تاسو گزار یا قربان خلک یادو کوي کنه کوي اے دو کرسي کې دي
دا واده نه کوکینی پوخ نه بنارسه زه پدې نه بنارسه خلک پناه چې ته جوړې دی ورته واده توجه او یو نه کوي پیسې رو باسه دا لاس ته رومال تړل د کتاب نوم ته ځان سره ولیکي سټډي وکړي دا کتاب نوم د اصلاح الرسوم په 75 روپے کې حکیم الامت شاه اشرف علي تانوي سے لیکلي دی اصلاح الرسوم لگ نسوار لگ کم ازلوٹ کم کا پیکج مکه او کتاب واخل سټډي وکړي در دین نه خبر پالک بنا سیوا چي اوه کوئی چاچی ورل نه خراوړي زنانوري زما بیان کړه وستاسو نمبر دې وکی دی کوئی چاچی ورل نه خراوړي دا مامي ورل نه خراوړي دا کشرخور مشرخور هغه نیای مې نه صبرېګم هغه مال کنه 5 رومال په طرف کې هغه شهیدانو بازار کې رسېدي او روانه ده او یو ته رومال تړي بلتا اندوان چې دا تار تړي دي ته اندوان راکی وي څه وته وي دا کتاب کې وګوره راکی کیسه الرسوم کې دي راکی او دلته رومال تړي دا اندوان طریقه ده کنه بولو اندوان طریقه ده او یو رومال تړي لاس کې نکري دي لګي نکري سره د پاره دي که خزو د پاره په دې نه کې چې دا نه کوي نه په دې کوشو کې نه سړی کې دي که خزي کې نه وای سړی کې نه او نه ولا خزي کوي څوک کوي چاچی ولا کوي خور ولا کوي ترور ولا کوي نیا ولا کوي یو نیم پکې وي زه خو ارمان ری ته مې دا ځان پکې وري جواب ارمان ری جو ارمان والا یو له نه خو 5000 روپیه وصول کوي کنه 2000 روپیه 3000 روپیه ایو نیم پکې داسې ته ته په دې واده ډیر خوشاله یې ټیک بل سره راکې ته مو چې دا خو چیلنج دی زر زر شماري چې دا الله سواله ته جوړې د جمعه چاندا دی دغه د ثواب پمیت ورکړي توجه یو رومال تړي وسودي کوي اصلي په کاروبار کې راستړک مې دا بیا خلک خاون د شپې وته ناس دي په کټ کې هغه پیسې شماري چې د 3000 نم 1000 جوړ کړی او کاروبار کې د 30 نه جوړيږي او دې ته 10 جوړي نه او کشر لالا رازتم کینا مشر لالا او بابا جی رازه تاسو کینه داجی تم کینه رښتیا وای کینه کنه کینه مشرانم کینه کنه ادا نه کوله پوخ ناستی واده کړی او یو لکې زی بل نه خو کیږي ما ته چاوي دا واده ولا پوخ ونی ناستی ما دا وزیر اعلی دی 15 کاله بالا کنه وي ته چا پلاری نشي پاسه ولې 15 کاله ناستی او شکور کې نکري دی ولې پرېره تر راځوړل دي شمه پکې بدې کې شمه وای کوم بتی وای شمه پکې بدې کې هغه غړي تاوي د اور احترام چې څوک کوي هغه ته مجوس وي اس کو آتش پرست کہتے ہیں د اور احترام په اسلام کې حرام دی د اور احترام حرام دی د اور احترام تعظیم حرام دی ضرورت لپاره اور بلکې جایز غټ انرژي سي ور بلپونه ولګیدلي او بیا ما شمه نه کړی ولې لو شټل دي بجلی لاره کړو دي نه چې بلپونه شته شمه ته ضرورت شته ضرورت لپاره اور بلکې جایز دي اور بلکې روجي پخې کې جایز دي چرګان پاغه کا چيري پاغه ګډان پاغه اور بلکې حلوا پاغه خپلم اخرى او مال مراوله جایز دي ضرورت لپاره اور بلول جایز دي اور بلولو جایز دي دا شمه ګډول دا د مجوس طریقه ده بولو د چا ده د پیغمبر صلی الله علیه و آله شوی دا ځان مستقل موجوده اصلوره مجول علی په نکاح کې ورکړ داخلو فاطمه او چې کله نکاح شو کنه په علی رشتہ وغوښته الته علی رسول الله مبارک تشریف فرما دي صحابه ټول ناشتي دا ادب الفاظ دالي رشتہ بسنګ واړي الک خپل رشتہ په خپل غوښتي شي او الفاظ ادبیو سره دا نستا په چار بیت دې حق کراوري چې ماما لور باندې مال راکې ماما لور او کاکا لور باندې مال راکې تاسو سندرم دې حق کراور لور باندې مال راکې دا آیات دا څه په علي سے د فاطمه رشتہ کې وغوښته دا الفاظ دا ادب دي حضور سما بچپن تاسو خدمت کې تیر شوی سما پلار ابو طالب سے وفات شوی دا باقی ژوند نو تاسو په خدمت کې تیرول غواړم انداز آداب سیدی کنه دي دین ادب زکات زمانه نبی درې جملې فرمایي علي اهلا وسهلا مرحبا
خلک چې حاجي صاحب راځي دا لیکلي د مدرسې چې دستربندي لیکلي اهلا وسهلا مرحبا دا په دغه ځای ټیک دي خو محل یې نه پیژنه دا اهلا وسهلا محل دستربندي کې نه دي حاجي صاحب چې راځي هلته نه دي خلکو ته موسټ ویلکم د پاره نه دي دا اهلا وسهلا مرحبا دا هغه وخت زمان علي فرمایلی کله چې فاطمه علي ته په نکاح ورکول اور پته به ترجمه نه پته ولګي علي څه د دې اهل چې فاطمه د په نکاح کې درکم او دیم جمله صدا وساله فاطمه درکول کې او پتا باندې زړه د ډیسټریکټ د نکاح راځي سارم وساله فاطمه درکول کې پتا باندې بوجو سالم د پیغمبر لور واده کیږي زم ته وي پتا به بوج نه دمه پښتونه ستالو چې واده کیږي ته زم ته کېلا ونیکا لستو له سونه ونیکا زمکا ونیکا اراضي ونیکا حصہ مسای مکان ونیکا 5 लाख रुपया ونیکا نه ونیکا موجل ونیکا خیر موجل ونیکا کما غنیا ونیکا دې واپس ونیکا ستالو واده کیږي ته نکد کې پیغمبر لور واده کیږي زوم ته وي وسهلا او درېمه خبره کوم مرحبا درېمه خبره او چې توازو مبارک دشه نزوم ته پیله مبارکي سخر ورکړه چا ورکړه د تاسو ټول دی عبد الله ته مرحبا وای ولما سبا ده کنه سبا ده چې چا مرحبا بلورس سبا ده چې چا مرحبا نه ویل کنه ولما په باندې وای د لپاره مرحبا وای څه د لپاره مو یو کده ولې د لالچ لپاره بولو مرحبا سنت طریقه به ودونه کو غانا بجانا پرې دې دم ته پرې دې الله دې موږ ته توفیق راکړي چې پرېدو او یو خبره دارس کوم چې په نصیحت کار ونشي کنه علماء ته درخواست کوم چې په نصیحت کار ونشو نبي یو مذهب بنظم مذهب دی ولا کړ تکفیه الاشاره والکمثل کو تکون ولا ول او بیا چې هغه کومه طریقه اختیار کړي او د صرف په نصیحتونو کار نه کیږي په تقریرونو کله کله لګرالي شو یو مضبوط کو تکا واخله د اولاد بچي حق دادي چې بچي پیدا شي نو ورنکیدا خه تربیت کو نمبر 3 بچی له واده او کدا د بچی حق دی واده بور اخلاق کوي څوک بکړي دې پښتنو ټکړی دا شریعت مسله دا چې زوینه واده وکړه الکان د خوشاله شي تاسو سپورټ کوم ما ته لګ متوجه شي زوینه واده وکړه نبي او ته چې بچی په ما دي حق واده مې درلو کو اوس تکاشه ځان لا ګټا د پښتنو ټکړی دا دې زیته وي او ګټا چې واده درلو کوم نه پلان نه تاسو دارچی تاسو کاکای دا په ګناهونو کې مبتلا دا د امریکای پیغام دی امریکاوی بهایي عام کې زمانه نبی فرمای حیا عام کې امریکاوی زنا عام کې زمانه نبی فرمای نکاح عام کې امریکاوی د مسلمان جنازه کې شرکت وکوا زمانه نبی فرمای جنازه کې شرکت کوا امریکاوی د مسلمان بیمار کرسی وکوا زمانه نبی فرمای د مسلمان بیمار کرسی کوا امریکاوی لاس باندې ملاوي چې پوش پاسه راکړي وای کنه وای ستاسو موبایل کو سپورټ راځه کنه چې پټ پاسه راکړي ځان نشه زمانه نبی فرمای د ځان نمونه د جنې موږ افشل د امریکای باندې کده نه مونږ بولو د امریکای باندې کده نه مونږ لاس باندې ملاو لاس کیوں پرونه ابلو بیان میټینګ کړي سیبانو بیا کرونا و چې زمانه لګ بیا سره کیږي در زمانه مرتان اې دې سره مونږ د موبایل نمبر دې وسره خبرې کوي خبا خدا نمبر لګون غمراکا سکول دی را بانکو کالج دی را بانکو یونیورسيټي دی را بانکا ایجوکیټډ خلک په یو ملک کې سکول کالج یونیورسيټي بن شي دا د ملک ترقی ته تناسب دی بولو دا د ایجوکیشن دشمنان دي د پیغمبر د سنتو د تعلیماتو دشمنان دي لاس باندې ملاو څه چل دي چې بهریاتان اسلام آباد کې له کې بیانو په موټروي کسان استقبال ته ولاړو ټول لاس ملاو اور یو کس فقیر سردار چل ما ورته چې وټه کیوں ہاتھ نہیں ہے کہ ہاتھ گر گیا ہے ماته کرونا ہے میں ولدا مسئلہ باندې اوریدل تاسو کې سیرو دا چا لګولې تبلیغ کې لګلا چې کې ماشاءالله جزاکم الله سبحان الله الحمدلله شکر یو مسلمان چې بل مسلمان سره لاس ملو کې لاس پر خودل مخکې څه چل کیږي وای دا مسله شته ګناهونه څه کیږي دا ګناهونه چې ما کیږي دوړيږي ریږي ورځيږي چشمو کې دوربین کې خوربین کې لباټه پالات جديدو ګناهونه دوړيدو ښکاری بولو ښکاری زمایر کې ګناهونه دوړيږي کارونه دې پکې وټولېږي لاسونه ملاوه زبردست ملاوه ته ټوکړې ټوکړې نشم شهید
نیغ نیغ کېږي ته به توره سکې حسن جان شهید رحمت الله علیه ورشه ټوکړې ټوکړې شو ستا مردان په وینو سور شو د اسلام آباد ټول ډرامه کې اعظم طارق شهید ټوکړې ټوکړې شو مول اسدالحق صاحب ټوکړې ټوکړې شو نو ته پکې څه په نیغ نیغ کېږي لاس به مې راوړه لاس به په سنت طریقه به حضور ګانه بجانه ختم شو دې کلي کې وای ختم شو علماء سره مشوره کوو او پښتانه واورئ په کوم واده کې چا ډمټوب کړي د هغه واده ولیمې روټۍ له به څوک نه ځي لږ غیرت وکړه نه به ځو ما ناظم ته ویلي هغه وخت نه 2005 نه 10,000 روپۍ جرمانه کوم امام چې نکاح وتړله هغه هم جرمانه ښه خبره کې ډمټوب یې کړی ته نکاح تړي تړل پکار دي دیو جنا لږ ځان کلک کو او چا چې په ګانه بجانه واده وکړو په ډنګ باندې واده وکړو نو پړوندې ورځم خوشاله قربان په دویمه ورځم خوشاله په درېیمه ورځم خوشاله په څلورمه ورځ بیا د خواښو د انګور پای نه میچي د پېښور د زلمو به څه میچي د پاکستان او د انډیا به څه میچي دا کورونه لږ وګورئ په یو مورچه کې ورته بیا خواښې ولاړئ برنده کېږي په هغه بله مورچه کې ورته بیا انګور ولاړئ هغه خواښې ورته وایي چې ما رانډې که ما غټ که ما پیدا کړ زوی دې رانه ووهلو هغه انګور یې ورته وایي ومې ګټه په ایمان یې د پښتنو کورونو کې دا کیسې شته که نشته او پښتنو دا کیسې شته که نشته او د سخر کاکا رون پکې خبرې څنګه نن دام و د دلها به درته بیا بل ځل د سخر کاکا